بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست یم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې، د صحت جامې به مو پر تن وي. راځو نننۍ موضوع مو ده مایکروسافټ آفیس 2019 اکټیویشن ته راځو چې دا څنګه موږ اکټیویټ کولی شو بغیر د کوم سافټویر نه. موږ سره به د انټرنیټ دومره کنیکشن ضرورت چې په هغې باندې موږ یو ویب سایټ چې دا مونږ ځان سره دغه لینکس مونږ سره بس ضرور دی او انټرنیټ چې دغه مونږ خلاص کو او د دې یو ټکس فایل چې دی دا مونږ ځان ته چې کو کاپی کو او مونږ ته چې دغه میسج بیا آینده کې مونږ ته رانه کی. نو د دې لپاره چې تاسو به راشئ په دې ځای کې زه په دې خپل کروم براوزر باندې یا بل براوزر باندې چې کار کوم په دې کې هر براوزر تاسو سره وي. دغه لینک چې دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت وي. نو تاسو چې کله په دې باندې کلیک نو د دې د کلیک نه وروسته چې تاسو به دغه ټکس تاسو ته راځي. دا ټکس چې دا ټکس به موږ ټول دغسې انتخاب کو، کلیک به کو او بیا به په دې باندې چې زه راشم دلته ما کلیک زه به رایټ کلیک کوم او دا ما د دې ځای نه کاپي که. اوس چې نور زما د دې سره کار نشته دی او زه چې د آفیس هم بندوم د دې ځای نه، دا پاور پوینټ پروګرام هم بندوم د دې ځای نه. اوس چې زه راځم دلته په دې ځای کې چې زه نوټ پیډ په نوم باندې موږ سره یو پروګرام خو د دې نه مخکې که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بختیار کمپیوټر اکاډمي یوټیوب چینل دی زموږ، دا داسې ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسې ته در ورسیږي. دا فایل چې زه راځم دا فایل زه دلته سیف کوم. زه به په ډیسکټاپ باندې ځان سره سیف کوم، خو یوه خبره یاد لرئ چې دا انلی یو ځل چې کار کوي، بیا دوم ځل دپاره به بیا دې ویب سایټ ته راځي. که زه ورته دلته ورکړم د دې ځای دا نوم افیشل لیست تاسو خپل لاس کې چې هر نوم ورته ورکوئ. آفیس 2019 زه به ورته ورکړم. CMD پکې ډېر ضرور دی چې تاسو به .cmd ورکوئ. دا به د دې ځای نه سیف کوئ او دا به دلته کلوز کوئ د دې ځای نه. اوس موږ سره دا فایل شو، رایټ به کلیک کوئ او دا فایل به چې دی رن ایز ایډمنسټریټر به کوئ دا د دې ځای نه او په دې کې به چې دی دا به یس کوئ د دې ځای نه. اوس چې دی تاسو به دې ته لږ ماتل وکئ. اوس چې دی موږ به دا د دې ځای نه څه کو، دا به مونږ په دې ځای کې چې کله مونږ دلته ودرېدلو نو دلته پاس وایم چې فري ود آوټ سافټویر په دې ځای کې مونږ ته وایي. اوس چې د اکټیویټ یور آفیس په دې ته مونږ ناست یو چې دا څنګه کېږي ګوري. اوس زمونږ آفیس چې دی دا مونږ سره کمپلیټ شو، دا مونږ سره اکټیویټ شو. نو دلته چې دی مونږ ته یو میسیج هم راکوي چې پروډکټ اکټیویشن سکسسفل. نو دا مونږ سره چې دی سکسسفل کمپلیټ شو. نو دلته چې دی تاسو ته اوس وایي چې یس که نو تاسو به ان بټن به د دې ځای نه مونږ کلیک کړو چې مونږ سره اوس زه راځم مایکروسافټ ایکسل پروګرام ته خلاصومه ده. اوس مونږ ته چې دی زه دا انټر کړم. اوس مونږ سره چې دی په دې ځای کې دغه یو کلوز آپشن چې راغی، نور موږ سره چې دی زمونږ دغه ستونزه چې دی دا حل شوله او دغه ستونزه چې دی دا به موږ ته په آینده کې نوره مخې ته نه راځي. که زمونږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زمونږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره تاسو ته در ورسیږي. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.